بسم الله الرحمن الرحيم. د قریش مبارکه سوره چې د قران عظیم شان یو سل شپږمه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده. څلور مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. څنګه چې قریش مینه شول یعنی د ژمنی او وړنی مسافرت سره مینه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. نو هغه ته کوي چې د دې کور د پروردګار عبادت وکړي چې هغه له لوګي وژغورل خواړې ورکړل او له ویرې وژغورل امنیت ورپو برخه کړ.